السلام عليكم. بخير څنګه چلې؟ څنګه چلې کار مار څنګه روان دی؟ کار ښه صحیح روان. دا بس تاسو ته خو ښه پته لګي چې د نامې جامې سړی یم نو داسې حساب دې کلي کې چې تانګولې را تانګولې څه مسله وه ما پسې ډاډه راتلی شی او چې څه خبرې ګورې ما ته وایې نو چې مې د پسې راوړم نه تاسو کار کوئ زه ځم تاسو پسې چې راوړم ځای کار کوئ هلکه عادل جانه په دې کلي کې راته دا بدماش سړی ښکاري ښه ډېرو ګروپونه مو د نامې جامې سړی روان دی او که نه یا ډېر زورور سړی راته ښکاري چې کله راباندې تکلیف راځي ورځو به که نه موږ بس چټي به وکړو څلور بجې دي ناوخته خدای دې تباه که څه چل دی خدای دې تباه که خبرې ته خو غوږ کېده که نه خبرې ته غوږ نه ږدي ګوزارونه چې دی زمونږ هغه روټو والې څو روټۍ ته یې پخولې اخو تښتېدو نو دا څه خبره ده دلته چې پرون هغه بدماش راغلی او هغه ته به ووایو ورشه هغه پسې ورشه چې نو ډوډۍ غم نه لې وکړي ورشه ورشه که نه خو د ځان نه وژنم ته ورشه بل ځان سره بوځه ورشئ دواړه ورشئ بس راځئ درې واړه به ورشو ته به ورته وې که نه ته به ورته یلکه څه کوئ شروع کړي څه چل دی وعلیکم سلام څه چل دی خیر خو دی یاره خان موږ دې لپاره در روانو چې زموږ نه لنګري تښتېدلی دی ها خو موږ هم د ډوډۍ څه پروګرام وکړو نو دلته خو وسه د سړي همدې کې د جګړو فهمه ده ډوډۍ څه کې ورسره به درته ترکاري درکړم راځئ یو کس ما سره لاړ شي که لاړ چې زه ورسره که نه یار داسې کار وکړه چې ته دلته ودرېږه او زه دله ډوډۍ راوباسم ها نازکې نازکې دا اوس څه شوه ته مې هلک ودرولي دي او دلته به دا اوس په ګوډو کې تل نه میکاپونه کوي څه چغې سورې راغلې دي څه چل دی ته راشه که نه داسې کار دی ښه دی چې بار هغه مزدوران غریبانان دي سوال یې راته وکړو هغه لنګري ته تښتېدلي دي وایي لږه ډوډۍ راله پخه کړه نو ما وی داسې کار وکړه چې دستې کې ورله لږه ډوډۍ او ترکاري پخه کړه چې ورله ویوسمه داسې کار به وکړي چې بازار ته به لاړ شي او د بازار نه به ورله روړې وړې دا دلته چې ما راته روړه ده دا ټولې په دې به څه کوې ته ګرمي ده زه ځان له نه پخوم نو هغوی له به څه پخېږم یا ښځې بار مې هغه هلک ودرولي دي خدای ته وګوره شرموه مې ورته ما په شرمونو شرمې هلک دې ودرولې دي او که سړی دې ودرولې لاړ شه د بازار نه ورله روړه ما له به هم روړې او هغوی له به هم روړې ښځې خدای راستیا دماغ مې ته خوټ کېږي ګورې وان مې ګورې ما وې نو څوک وم خو تا وان ته نه وړي خدای دې بیخ وباسي تمانچې مې رانه جوړې پاتې کړه ایله مې دله برابره کړه خانجي داسې دي ستا خدای بیخ وباسه موږ پسې او ته پسې ودرېږه خان چېرته دې په مخه کړی یم ما خو هم پوهېږه که نه خدای ته وګورئ په غوریې به شي او په تا به شي تا خو زما دار جوړېدل که نه خو ګورې ومې نه شرمېده خو ډېر د نامې جامې سړی یم او تا په دې خپلو سترګو هر څه ولیدل چاته ګورېلو نه مې ښه یاره ماما ستا د روح درد نه خو موږ دونه یارېدو خو ما ته خو اوس پته ولګېده چې ته خو هسې ماما یې ځه ځه ورځه موږ چاته نه وایو ځه ځه خدای دې ووهه ځه ځه کار وکړه که نه چې دا لرګی خو د دې نه لرې کړه دا سنډا چې کوم دی نو دا پرې خبر ولې تاسو چې تېرېدې هغه بریتو نه هلک ولاړ دی چې ته دې هلکانو ته یې نه وي د خدای بنده لکه ماما خو هغه دی را روان دا دی خو ایلخه مو کله راځئ چې تنګ یې کړو ماما دې ماما دی ماما ماما دې دی ماما دې دې کله ظالمانو تاسو نه تنګ شو ماما دی ښځې ډېره تقریب
ولې څه چل دی سپي د پسې شوي دا مخ دې ولې پټ کړی نو مخ په پټوم نو چې د تموي بار ته سړی ولاړ دی او شرمومې مو هغه وشو چې د کمې نه یریدم بار وتی نشم خو چې څوک مې ویني وایي ماما دی او ماما دی د ایا عزت سړی مخه دی او د ایا نه دې خلاص کړم دغه شان ښې او دغه پرېږده سودا دې راوړه که نه سودا نه 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 د سودا خو به چې د سره اړینون مانه دی سودا نه راوړې بار خو د سره وتی نشم که واړه دی او که غټ دي چغه راپسې وایي ماما دی او ماما دی چا سره د سترګو لګېدو پرې نه ښودم بس ما ماف کړه د سودا نوم چې په خوله وانلې ګورې دغه شان ښې سودا ته نه راوړې خو نه اوس بیا راوړې پاسه سودا راوړې را باندې کوم شرمومې مو سودا به درله راوړم خو یو کار وکړه که نه څه کار داسې کار وکړه په کولو مخ خو زه نور ګورې بار نه شم وتې په ایمان که درلودم داسې کار وکړه بس هغه خپله برقه دې راکړه په هغې کې به لاړ شم دا ودرېږه رالم یا الله ایا مې وساتې خدایه پاکه دا څه په جاښه باندې ولیدلي وو دا روزه لا پاتې وه دا واچوه او زه به درته لاړ شم سودا راوړه زر راځه ښه ښه دی ښه ارمان خو دا دی که نه چې یارېدې ته نه نو ما به درته اوس ویلي وو زه شابه زر راځه های 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 خدایه پاکه د دې ښه زړه ته سلام دی ته به وایې که د جمعې ډرم یې ځان ته په سر کړی دی نه خو چې چونې ډرم کې ورکېنې نو دونه زړه به یې نه تنګېږي چې دوی په دې کې دا ګرځي څنګه خدایه دا اوسنۍ ښځې په دې سړو ډېرې زوروري اخره کې ورقو ته جوړ کړي یا الله جوله کې مې خیر واچوي ای های های خدایه پاکه نو روغه لار مې ورته پرېښودو په پټو راووتم نو اوس راته په پټو کې هم شرمېدلي ناست دي خو ځه دوی هم پچوړېدلي نه دي پېژني به مې څنګه عادله هملوک هم د خیره پخېدو کې راغلي لس پنځلس ورځې پکې پاتې دي هلکه دا ښځه څه کوي یا ښکته پورته کېږي هلکه شمشیریه دا کې راته ښکاري چې د خاورو بچي د ملخان دي هلکه هملوک به راشي الله خیر الله عادله ترور خو راپرېوته ته ولې دا مخ ښکاره که ګرمي ده چې لږ هوا پرې ولګي هلکه شمشیریه اترور خو ځان پټوي ماما دی